السلام علیکم. زیم صاحب زرا تاسو ګورئ صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل. د فیسبوک د ریل حواله سره یو نوی اپډیټ راغلی. یقینا چې دا اپډیټ پس تاسو ډیر زیات خوښ شي. تاسو به چې کله په فیسبوک پیج باندې خپل ویډیو اپلوډ کړه، کومه چې د فیسبوک سټوډیو ده، هغه نه به تاسو هغه باندې تبنیل لګولی شو، او کومه چې شارټ ویډیو هغه باندې به تاسو تبنیل نشي لګولی. نو اوس تاسو خپل په شارټ ویډیو باندې هم تبنیل لګولی شئ. جی ها، بالکل دا ممکنه ده. نو دا به تاسو څنګه لګوئ؟ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ، که تاسو زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم فیسبوک چې دی دا به اوپن کړو. فیسبوک چې کله موږ اوپن کړو نو خپل پروفایل ته به راشو. پروفایل باندې به کلیک کړو. پروفایل باندې چې کله کلیک کړه نو دلته به راشو ریل ته. په دې ریل باندې به موږ کلیک کړو او یو ریل چې دی هغه به موږ اپلوډ کړو. د ټیک ټاک یو نوی دا به نیکسټ کړو، او کته تاسو ته ښکاري سی مور سیټینګ، په دې باندې به کلیک کړو. په دې باندې چې موږ کلیک کړو لوغه نه به کته کړو. کته ویښ کې تاسو ته ښکاري کاور ټیسټ، په دې کاور ټیسټ باندې به کلیک کړو. نو دا تاسو وګورئ په ریل باندې به موږ کوم کاور چې دی تبنیل هغه به موږ نشي لګولی. نو ځینې تاسو خپل په ریل باندې تبنیل لګولی شئ، دې سره چې ستاسو ویډیو به ډېره زیاته ګرو کېږي. نو دې کې تاسو خپل په مرضۍ باندې، مثال کې زه دا پرېږدم، دلته باندې به زه کلیک کړم او دې باندې به زه کلیک کړم. نو تاسو ته ښکاري ما دې باندې کلیک کړ نو دا کور چې دی هغه ولګېده. نو سیمپل به برته تاسو ته ښکاري دې سیم باندې به زه کلیک کړم نو دا ریل کم کور چې دی هغه ولګېده، او دې ځای نه به زه ویډیو پوسټ کړم. نو دا د ریل حوالې سره یو نوی اپډیټ و. امید لرم چې دا اپډیټ به ستاسو خوښ شي. که چېرته دا اپډیټ تاسو خوښ شوي نو دا ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او دا زموږ پیج چې دی دا فالو کړئ. د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.